محسن داوړ وایي که چیرې انټرپول پولیس ګيلامن پښتين پاکستان ته راولېږي نو دلته به ترهګرۍ ریاست محکمه پر هېڅ راز ثبوت نه کړي. نور حال په ویډیو کې راسره وګورئ چې په هر څه خبر شي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. داوړ ترهګر ریاست په ګيلامن پښتين څه هم ثابت نه کړي. پرون له غرمې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمې کې زرګونو خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې د پی ټي ایم پر فعال ګيلامن پښتين د پاکستاني ریاست هیڅ هم ثابت نه کړي. محسن داوړ تایید کړ چې په بحرین هیواد کې وزیرستاني ځوان ګيلامن پښتين د پی ټي ایم کلک ملاتړی او د پښتنو لپاره د حق غوښتلو ستر مبارز وو چې د پاکستاني ریاست په غوښتنه او د انټرپول پولیس په واسطه نیول شوی دی. د پی ټي ایم دغه مخکښ مشر محسن داوړ د مبارز ځوان ګيلامن پښتين په نیول کېدلو سره خواشیني ښودلې ده، خو پاکستاني ریاست ته په خطاب کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او مبارزین چې په هر ځای کې ونیول شي غږ یې نشي چوپ کېدلی. محسن داوړ زیاتوي که چیرې د انټرپول پولیس ګيلامن پښتين پاکستان ته راولېږي نو دلته به ترهګرۍ ریاست محکمه پر هېڅ راز ثبوت نه کړي. محسن داوړ خبر ډاډ ورکړ چې د جعلي قضیو په وړاندې به خپله قانوني مبارزه همدا ډول روانه وساتي او داسې څه به رامنځته نه شي چې ګواکې یو پښتون ځوان د بې له کوم ثبوتونو زندان ته ولاړ شي. محسن داوړ په ټانګ سیمې کې پرون زرګونو خلکو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پر پاکستاني ریاست تور پورې کړ چې ګواکې په دې هېواد کې د پښتنو په وړاندې ظلم او جبر ته یې دوام ورکړی دی. په دغه غونډې کې د منظور پښتين په ننګ هم غږ پورته شو. محسن داوړ ژمنه وکړه چې د هغه د خلاصون په موخه به قانوني لومړنۍ هڅې هم پیل کړي او دغه راز به د خلاصون په برخه کې لاریونونه هم مرسته وکړي. نوموړي له پښتنو وغوښتل چې د پښتين په ننګ دې په هر ډول هڅو ته دوام ورکړي. ګيلامن پښتين څو ورځې وړاندې د پاکستاني ریاست په غوښتنه هغه مهال ونیول شو کله چې نوموړي په دې هېواد کې د پښتنو او د منظور پښتين په ننګ خپله مبارزه په وروستیو کې نور هم چټکه کړه. ګيلامن پښتين وزیرستاني شاعر، لیکوال او مبارز ځوان دی چې د تېرو 3 کلونو راهیسې په بحرین هېواد کې په قانوني ډول ژوند کوي، خو اوس د بحرین له لوري نیول شوی دی. د ګيلامن پښتين په نیول کېدلو باندې په ټولنیزو رسنیو کې د لر او بر پښتنو کلک غبرګونونه راپارولي دي او په بحرین هېواد څخه یې غوښتي دي چې ژر تر ژره دې خوشي کړای شي. د معلوماتو له مخې ګيلامن پښتين ممکن راتلونکي دوشنبه د پاکستاني ریاست په غوښتنه دغه هېواد ته ولېږدول شي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د بحرین له حکومت او انټرپول پولیس څخه غوښتي دي چې د پاکستان پر ځای د لوی افغانستان د پښتنو کور ته ولېږي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.